الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت روزي مبارک میاش په موږ باندې راوسته، او روزي مبارک میاش کې الله رب العزت د روزدارو لپاره انعامات خېری. حدیث شریف کی راضی چې کله هم انسان پښمنی ته روزه ونیسي تر روزه ماتي پورې د عرش فرشتي وته د مغفرت دعاګانې کوي. یو بل حدیث شریف کی راضی په رمضان المبارک کې الله رب العزت د عرش اوچتولو والا کومې فرشتي دي هغه ته وی لاړ شي، عرش مو اوچته وی لاړ شي، پس مکه باندې د روزدارو خلکو نیکی لیکي. هغه فرشتي راشي د دې انسان د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. یو بل حدیث شریف کی راضی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د روزدار سړي د لپاره اوبو کې میان هم صحیح ورته تسبیحات کوي، استغفار ولګي. د دنیا سوره مخلوقات دي، اټول مخلوقات د دې روزدار لپاره استغفار کوي. یو بل حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې الله رب العزت فرمایلی دي چې د روزي په میاشت کې د هر انسان عمل په وسه چنده سیوا کیږي. عام ورځو کې چې یو نیکیو کې په لږه په بدل کې به تلس نیکي درکړي کیږي، او روزه کې چې یو نیکیو کې په وسه چنده دته الله رب العزت نیکي درکړي. یو بل حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې روزه یو داسې میاشت ده چې دا د انسان او د رب العالمین په منځ کې د ربط یو نوم دی. تقوا پرهیزګاری د هغه شیز نوم دی کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون،
چې ته پرهیزګاري اختیار او پرهیز وایي سیستا چې ته ځان وساتې د هغې مانع څیزونو نه چې کوم د رب العالمین د طرفه تا باندې حرام کړی شوي رب العالمین د طرفه پتا باندې کوم څیز پابندي ده ته د هغې نه ځان وساتې او ته روژه ساتې د وحده لا شریک د رضا دپاره د خلکو د ښودنې دپاره ته د خلکو په مخ کې راشي خلک خوراک څښاک نه کوي خلک وایي خوراک څښاک نه کوي که ته ډېر خلکو ته ووایي چې روژه ټیک روژه یو واحد څیز دی چې په دې کې رب العالمین برای راست تاویلي هر وخت تاویلي که ته په تنهایي کې که چېرته تللی په تیاره کې په هر ځای کې وي رب العالمین تاویني چې ستا روژه ده او که نه او دا عبادت دی یوازې موږ عبادت نه دی روژه عبادت دی زکات عبادت دی چې وس دې رسي حج له لاړ شي عبادت دی د اسلام بنیادي ارکانو کې رکن دی که یو سړی ووایي چې ټول دین عبادت چې هغه صرف مونځ دی په غلطه دی یو انسان وایي چې یاره زه مونځ نشم کولی او روژې نیسي دا عبادت دی ټول عبادت دا روژې دي په دې په مغفرت کې دی په غلط دی چې کله ته د رب العالمین ټول احکامات منې د رب العالمین ټول حکمونه منې د هغې نه بس چې ته عبادت کې بیا الله عبادت دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د روژې مبارکه میاشت راوسته روژې په مبارکه میاشت کې د رب العالمین مخې ته ودرېدل دا د انسان دپاره ډېر د لوی د سعادت خبره ده حدیث شریف کې راځي وی د قیامت پر ورځ به رب العالمین په دربار کې دوه څیزونه د انسان شفاعت کوي روژه به وایي پروردګاره د ورځې مې د خوراک څښاک نه منع کړی دی زما شفاعت قبول کړي قرآن به ورته وایي پروردګاره د شپې مې آرام نه پاتې کړی دی زما په ورد کې به لګیا و یا به زما ته اورېدو په ورد کې به لګیا و پروردګاره زما شفاعت قبول یو بل روایت کې راځي چې الله رب العزت سره به قرآن هم کلام شي ورته وایي پروردګاره که زه د خپل کلام یم زما شفاعت قبول کړه د انسان دپاره به جګړه کوي دوستانو عزیزانو دا د انسان دپاره د مسلمان دپاره ډېر لوی د سعادت خبره ده ما مخکې ویلي چې الله رب العزت د انسان دپاره هغه لازوال نعمتونه تیار کړي دي په آخرت کې چې هغه نه ختمېدونکي دي دومره ژوند یې وله ورکړی دی چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی هغې څه د انتها نشته الله رب العزت دنیا ته انسان دارالامتحان له رالیږلی معمولي یو کال کې پرې یو میاشت روژه ده کال پس پرې فرض دی زکات فرض دی ورځ کې 15 وخته پې منځونه دي د خلکو اقرباو د رشته دارانو حقوق دي پې د حقوق العباد وله کېږي ویلې کېږي څومره هم د انسان دنیا ته راغلی دی نه چې څومره هم نیکی عمل کېږي الله رب العزت یې دته لیکي د دپاره یې محفوظ کوي هم د دې انسان دپاره من عمل صالحا فلنفسه کم انسان څه عمل کوي د خپل ځان دپاره کوي ومن اساء فعلیها چې کم دې بدعملي کوي هغه بدعملي په دې انسان باندې خپله راځي دوستانو عزیزانو روژې میاشت شروع شي الله رب العزت سرکش شیاطین قید خو بیا هم داسې شیاطین موجود وي چې الله رب العزت به د ډیل ورکوي پرېږدي روژې میاشت راشي د فتنې او د فساد دپاره به څوک راپاسي ورته یاره روژه خو څه برکتونو میاشت نه دین سره به لوبې ټوکې هر څوک شروع کړي او دا خبره به کوي چې روژه خو د برکتونو میاشت نه ده دوستانو عزیزانو حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دي څه د پاسه اتلس نیم سوه فتنې بیان کړي چې قرب قیامت کې به هغه راوځي په هغې کې ډېر ښکاره شوي دي څه پاتې یو څو فتنې داسې دي چې د دین او د اسلام بنیاد به هم د هغې خلکو په وجه باندې روان کړی کېږي روانېږي به چې کوم خلک د دې دین پرچار کوي عالم به وي مفتي به وي را به شي په میدان باندې او اعلان به وکړي چې یاره روژه خو څه فرض نه ده کله به تراویح دپاره راشي چې یاره تراویح په دین اسلام کې نشته واورئ یاد وساتئ مصنف ابن شیبه کې راغلی دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل 3 ورځې جمع سره صحابه کرامو ته باقاعده تراویح ورکړې
پس څلورم ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل حجرې نه راونوته، کېناست. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په انتظار نبی علیه الصلاۃ والسلام راونوته. ټول صحابه کرام جدا جدا ودرېدل تراویح. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دوباره راځي، الله رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله موږ د په انتظار ناسو تراو ترا نغله. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما ته پته وا چې تاسو ما ته په انتظار ناسي، که زه درغله هم د په څلورمه پیره مې جمع د تراو درکړه په امت باندې بیا فرض کړي. اوس خو سنت مؤکده دي، واجب ته نږدې دي، بیا د باندې فرض کړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د رب العالمین عبادت سره به ټوکې نه کوو. دا د عبادتونو میاشت ده، دا د وحده لا شریک د رضا کولو میاشت ده. په دې ورځو کې د رب العالمین چې کوم په انسان مسلمان باندې د رحمت عشره وغدا د تیر شو، د مغفرت عشره شروع شو، سره دې پس به در مغفرت عشره ختم شي، بیا به د اور د خلاصي نه وي. چې د اور د خلاصي کوم عشره وي اب هم ختم شي، اختر ورځې شپې براشي، هر چا به بډې والی. هر انسان به دا کوشش کوي خوشحالي کې اختر کله دی او اختر کله دی. روزه چې راځي د روزې لپاره ته پوښتنه ډیر نشته، د اختر لپاره به هر سړی ته پوښتنه کوي، خوشحالي به کوي. او بیا خو د مزي او د خون خبر ده د شیطان سټیټس پکې ولګي ور اخلاص شو. ما څنګه چل دی اوس خو اخلاص شو. دوستانو عزیزانو داسې نه دي کول پکار، د دین سره لوبې ټوکې نه دي کول پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې اخیری زما په امت کې به داسې یو زمانه راشي چې چا د لاسه دین آباد دی هم د خلک بسې ورته د دین بنیادونه روانوي، چې څوک په دین باندې عمل کوي هم هغه خلک به روانوي. شاعر وایي که نه اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، دین ته به اور لګي هم د دې خلکو. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دین راوړی دی د خلکو د هدایت لپاره، د خلکو د لاره ښودنې لپاره، هدى للمتقین، هغه خلکو لپاره چې کوم متقین کوم هدایت یافته. دوستانو عزیزانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی، د دې امت لپاره دعاګانې کړې دي، فریادونه یې کړي دي، رب العالمین ته جړاګانې کړي دي. هغه ظالم امت تن راپاسي د رب العالمین په دین باندې داسې وارونه کوي، داسې فتوا بازی لګوي چې د هر قسم بنیادونه هغې له روانوي. که څوک چېرته وګورې څوک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه پس ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې منکرین زکات راووتل او د زکات نه انکار وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته څه وویل چې ښه رب العالمین د طرفه یو حکم فرض دی او ته په هغې باندې ته د رب العالمین سره جګړې کې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هغې خلاف د جهاد اعلان وکړ چې ته د رب العالمین د حکم نافرماني کې یو انسان یو عمل نه کوي، ټیک ته عمل نه کوي، ګناه کوي، او چې بیا صراحتا د هغې عمل انکار وکړي چې نه کوم، بیا به انسان بیا کفر ته وځي. یو انسان دی مونځ کوي نه کوي، ګناهګار دی مونځ نه کوي او وایي انشاءالله کوشش کوم به کوم، چې یو انسان ته ته ووایې لکه مونځ وکوي نه کوم، ته یې په ما باندې وکړه، د انسان په کفر ته وځي. یو انسان دی بانګ وایي شاته ورپسې بل ودرېږي ویل دی دروغ وایي، دا یې څه ووایي دروغ وایي، دا سړی په کفر ته ووت. دا خو د عقاید مسائل دي او د وحدانیت مسائل دي. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره چې کومه اسانتیا راوستې ده، څومره د انسان لپاره، د دې مسلمان لپاره، د امت لپاره چې کوم رب العالمین ته فریادونه کړي. تاسو ما ته ووایئ چې نن په امت کې څه کمی نشته، کومه ګناه پکې نشته، کم فراډ پکې نشته، کم اغلا پکې نشته. روزې میاشت راشي نو هر قسمه د غلا او فراډ به شروع کي او وایي د روزې مبارک شوي، د روزې میاشت دی ځکه ګرانې راغلې، مبارکي ورکوي یو بل ته. دوستانو عزیزانو داسې نه دي کول پکار. د وحده لا شریک د طرفه د رحمتونو او د مغفرت میاشت چې راغلي نو هغې پسې لوبې ټوکې او خنداګانې مه کوئ. د عبادتونو میاشت راغلي هغې پسې لوبې ټوکې او خنداګانې مه کوئ. د فتوو بازار مه ګرموئ. وحده لا شریک په تاسو باندې عبادات راوستي دي، هغه عبادات په صحیح طریقې سره ادا کوئ، د هغې نه ګورې خلاصېدل نشته. قرآن کریم رب العالمین نازل کړی دی هم د دې عمل لپاره او د ویلو او د اورېدو لپاره. د دې قرآن نه د انسان خلاصې ګورې نشته. الله رب العزت چې کله قرآن نازلو
هم په 27 رمضان باندې رب العالمین پروژه کې نازل کړل. ماغه قرآن حدیث شریف کې راځي ورځ په قیامت به انسان شفاعت کوي. پروردگار راځي ومن آناء الليل واطراف النهار، پروردگار زما تلاوت کړي، زما تلاوت کړي یا الله ته مغفرت. کله انسان تراو کې قرآن وای او بل کس یوري توجه سره حدیث شریف کې راځي ورځ په قیامت به د قرآن شفاعت. تاسو ماته وایي چې کله قرآن نه انسان ځان خلاصې بڑ 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 دا چل کوي نو هغه شفاعت به وشي، الټه به د عذاب مستحق کیږي. عذاب. یو بل حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې یاتي علی امتی زمان، زما په امت باندې یو داسې زمانه راشي چې قرآن به ورته یو لوبې ټوکې ښکاري. نن سبا وګورئ د ډایجسټ او دغه رنګې د ناول د کتاب ویلیو خلکو سره په زړه کې شته، ولې په دې کې کیسې لیکلي دي، په دې کې کهاوتونه لیکلي دي، په دې کې شعرونه لیکلي شوي دي، په دې کې دا لیکلي شوي دي، او د قرآن عظمت په زړه کې نشته. قرآن د عظمت صرف دې حده پورې ساتلی شوی دی نن سبا چې بس صرف کلی کا ولماری کې کېده. ځان پې پوهېږه رب العالمین د طرفه تا ته څه حکم دی، پای باندې ځان نه پوهېږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغلی د قرآن پې نازل شوی دی، او هغه قرآن د دې خلقو دپاره د دې امت دپاره الله رب العزت د هدایت ذریعه جوړه کړه. هم هغه په تراو کې ویل سنت عمل دی. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په خپل قرآن په تراو کې ویلې دی، په نفلو کې ویلې دی. حضرت زید رضی الله عنه زیات تر ډېر خلک وایي که نه یار د 3 ورځو ختم پکې د کم ځای نه راغی، 6 ورځو پکې د کم ځای نه راغی، 8 ورځو پکې د کم ځای نه راغی، 10 پکې د کم ځای نه راغی. لومبه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته ویم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه په هر رمضان کې د شپې 3 قرآن ختمول. دا د الله رب العزت د طرف په هغې باندې کرامت مسائل دي، دا هغې طرف ته نظم. بل خبره حضرت زید رضی الله عنه په 3 ورځو کې به قرآن ختمول. یو بل صحابي دی زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه په ورځ کې قرآن ختمول. سعد بن وقاص رضی الله عنه هغه په 14 ورځو کې قرآن ختمولو. یو بل صحابي دی زرار بن ازور رضی الله عنه، او بعض روایت کې راځي چې نه حضرت سماک رضی الله عنه یو صحابي دی چې دی په 14 ورځو کې قرآن ختمولو. دوستانو عزیزانو دا سنت عمل دا خو د هغه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د دور نه شروع. روزه راشي کسان برپاسې تراویح شته نشته، قرآن پر راو کې ختم شته نشته. ها روزي سره برکتونو میاشت ډېره د چا په شته چې روزي نه مخکې چرته وي چې خلکو باندې عبادت خرابوي. رب العالمین د طرفه چې کوم ارکان دي د الله رب العزت د طرفه کوم حکمونه دي ته د هغې بنیادونه ولې روانې خلک عباداتو ته الریډي صحیح ورته هغې زړونه نه کېږي، د ګناهونو د لاسه یې لونه تور شوي دي، دی ولې بیا نور په شا کې څه وجه ده؟ دوستانو عزیزانو شیطان چې محنت کوي په خپله څوک د مرۍ نه یا د سټه یې نه رانیسي، یا د چا په تورو راشي، یا د چا په خیالاتو کې راشي، یا د چا په سوچ کې راشي. دغه رنګې شیطان په انسان باندې حمله کوي او د عبادت نه مني. یعنې زه تاسو ته آسان مثال در کوم، موږ ته به 10 منټه پاتې 20 منټه پاتې بانګ ووایي تاسو په ګړۍ په لاس کې مړه خو ودرېږه که نه لا 20 منټه دي بانګ به وویلی شي دا ودرېږه بانګ یې خو اوس ووایي مړه ځان نه څه صوفي جوړوي. بیا چې لږ ټایم تېر شي مړه چردا خو مې شته صبر وکړه که نه دا خو لا ډېر ټایم دی، زه خو په 2 منټو کې خوا کې جومات ته وبرسم. 2 منټه شي مړه لومبی رکعت په رانه لاړ شي که نه څه دومره غټه خبره خو نه ده که نه. په دې چل کې به تې مونځ کېږي، یو مونځ تې وشي یو ورځ، بیا په سبا له 2 مونځونه وشي، بیا 3، یو حد داسې راشي چې دی ټول مونځونه په یو ټایم کې وکړي. ماسخوتن که لوده کېږي دکان نه راشي، بازار نه راشي، کاروبار روزګار نه راشي، سفر نه راشي، ټول مونځونه په یو ټایم کې وکړي. بیا یو وخت داسې راشي چې ټول مونځونه پرېږدي، صرف جمعه په جمعه کوي. بیا یو وخت داسې راشي چې هغه جمعه په جمعه هم پرېږدي، بیا اخترخان شي، بیا اختر په اختر مونځ باندې مونځ کوي. دوستانو عزیزانو د خبرې مقصد او لوبې لوباب مې دا دی چې دین ته څومره نږدې کېږو نو دومره به کامیابېږو. د
دا نه چې یو کس را پاسې دین پسې لوبې ټوکې خنداګانې شروع کړي ټول هغې پسې شي پسې او دا وګوره دا د څه ویلي دا هغه پرېږده دا به تر اوسه پورې څه کوئ هغه په دین کې یو نوې بدعت یو نوې خبره یو نوې شیطاني ایجاد کړو ته په هغې باندې چلېږي وحده لا شریک تا ته د دې دپاره رالېږلی ته به د رحمان په لاره چلېږي که ته به د شیطان په لاره چلېږي رب العالمین خو تا ته اختیار کړی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې وحده لا شریک انسان دپاره برکتونو میاشت راوسته په دې برکتونو میاشت کې وحده لا شریک رضا کول د هغه د مغفرت موجب جوړېدل د هر مؤمن مسلمان ذمہواري ده او په هغه باندې لازم دي چې رب العالمین رضا کړي او ځان د مغفرت مستحق کړي او که نه ته د مغفرت نه مستحق کې د وحده لا شریک د مغفرت ځان نه مستحق کې او ځان مستغني کې ته خو ډېره ذلي بدبخت او ډېر ظالم انسان یو بل حدیث شریف میں کہتا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې رب انسان کله د فرض عبادت کی د رب العالمین رحمت د طرف ته متوجي وي څه وخت کې د فرض مزل دی چې په دغه وخت کې لاس اوچت کی دعا وکړي نو رب العالمین قبلای دلته کې څه کوي څوک کوئی فرض پسې دعا شته نشته څوک کوئی را دغه پسې شته جنازه کې دعا شته یا نشته څوک څه وایي څه په دې په فضولیات او بکواسات باندې په اخوا دې په خبرو باندې ټول امت گمراه کړي تر دې پورې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مقصد د لپاره دنیا ته راغلی دی هغه چې کوم بیان کړی یو کس نه خپل هر یو انسان په فروع مسائلو کې په عقایدو کې دومره ګډوډ کړی دی چار انسان وایي چې خدای پاک څوک په کوم لار باندې لاړ ډېر خلک صحیح ورته ځان د دې لپاره خلاصوي هم دغه ډال ځان لپاره جوړوي یاره وایي د کوم مولا ومن ما چې یو ډاکټر لاړ شي ته یو پنډو لیکي چې هغه پرېږدي بل لاړ شي ته بل پنډو لیکي نو ته به د کوم ډاکټر خورې یاره دا دویم له چې تللی نو بیا داسې خبره ولې کې چې کوم مولا ومن دوستانو عزیزانو عرض به دا کولو زه د چا بېعزتي یا چې څه ورچا استهزا نه کوم همدغه رنګې چې انسان بیا ځان دپاره بانه لټوي هغه دپاره خو بیا بانه پوره شي خاصې عمل لګوي ته ورته خبره داسې وکړي چې خو بیا الریډي عمل لګوي که ته دا ووایې چې په 3 ورځو کې ختم نه دی په 6 ورځو کې ختم نه دی په 12 کې ختم نه دی هغه الریډي ختم نه کوي بس په کور کې به کښېني فرض لمونځ به کوي فرض خو نه دی چې یو جومات کې ختم کېږي یو جومات ته به ځي بل جومات کې ختم کېږي بل جومات ته به ځي چې بل جومات کې ختم کېږي بل جومات ته به ځي بس ما ته د قرآن اجر میلاو شو او به بیا نه ودرېږي ته خو د قرآن د فضایلو صحیح ورته درس خلکو ته ورکړه چې په قرآن باندې الله رب العزت انسان ته څومره اجر ورکوي قیام اللیل سوره ورکوي په تراویح باندې څه ورکوي په قیام اللیل او په تراویح کې فرق څه دی د سوره نساء کې د ښځو دپاره څه حقوق دي تر نن ورځې پورې یو عالم ما دا ونه لیدل چې په سوره نساء باندې خلکو ته خبره کړې چې ای خلکو کورونو ته لاړ شئ د ښځو دا حقوق دي یو قسم نه دي بیان کړي بس د خلکو د ټول مزد او دس دغه بس ورته ټول دین ښکاري چې ډېر زیات شي لږ سیوا شي نو بس د فرض زکات ورته ښکاري او روژې ورته ښکاري بس او اوس به طاقت یې ورسي په حج ورته وښکاري دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې خپل ځان باندې رحم وکړئ په خپل اهل عیال باندې رحم وکړئ په خپل ځانونو باندې رحم وکړئ د خپلو ایمانونو سوچونه وکړئ چې رب العالمین پیدا کړی څه دپاره یې د کوم مستقبل دپاره پیدا کړی ته د دنیا د مستقبل سوچ کې د آخرت د مستقبل ته سوچ نه کې ابدالآباد د زندګۍ سوچ نه کې چې کوم عارضي ژوند دی ته د هغې دپاره سوچ کې وحده لا شریک چې تا نه څه څیز مطلوب دی د هغې دپاره ته فکر نه کې ته د هغې څیز دپاره فکر کوې چې ستا یو څو ورځې ژوند دی 10 کاله 100 کاله ستا پې ژوند دی دغه رنګې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د انسان ژوند ډېر زر تېرېدونکی دی او زما د امت خلکو به 15 او یا کاله عمر 10 کاله 15 کاله خو دې په ځوانۍ کې او په لکوالۍ کې په ماشوموالي کې لاړل د 15 نه 13 پورې په تعلیم کې دې لاړل د 13 نه والې په 50 پورې یا 15 پورې دا 40 کاله یا 15 کاله دا دې په نوکرۍ کې او د بچو په کفالت کې لاړل د 15 نه پس ته به کم مهلتونه وکړي دوستانو عزیزانو داسې نه دي کول پکار وحده لا شریک ته دنیا ته رالیږلی هم په دغې دنیا کې د کامیابۍ دپاره یې رالیږلی هم الله رب العزت هر غواړي چې هر بنده زما طرف ته کامیاب شي او راشي د وحده لا شریک د مغفرت موجب جوړ شي یو بل حدیث شریف کې راځي
چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو ځای کې قرآن ختم کیږي رب العالمین د هغه خلقو دعاګانې قبلوي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې څوک ختم وکړي د قرآن وي د هغې دعا قبلوي. نن الله رب العزت موږ تاسو ته ډېره ښکلې موقع راکړې ده، ډېره د خوشحالۍ موقع یې راکړې ده چې نن په تراویح کې موږ ته ختم کېږي به، او په هغې کې به هر انسان د خپل د دنیاوي څه ضروریات دي، څه شرعي حاجات دي، څه هم د رب العالمین نه غواړي، رب العالمین یې قبلوي او پوره کوي او ورکوي. او دغه رنګې د روژې مبارکه میاشت ده چې ورځ شپه کې کله هم یو انسان د رب العالمین د څه دعا غواړي نه ته پې امین نه وایي، خلک به پې امین نه وایي، فرشتې پې امین وایي. دلته یو بل خبره ته په افسوس سره وکړو چې خبرې دپاره شي، دنیوي خبرو دپاره شي، بس مباشرې دپاره شي، د هر چا اواز به ډېر تیز وي. کله دعا شروع شي امین به چا نه واوري، او فرشتې هر ټیم تا ته حاضر وي او ستا په دعا باندې امین وایي. که په زړه کې دعا غواړې نو په امین پې وایي. الله رب العزت ستا افعال او ستا اعمال ځان دپاره داسې څرګند کړي دي. ته چې کوم عمل کې که ته اراده وکړې رب العالمین ته پته لګي، که ته څه عمل وکړې رب العالمین ته پته لګي، او هغه هر څه ستا فرشتې لیکي. دوستانو عزیزانو، خپل ځان دپاره، خپل اهلیال دپاره، خپل کلي مالت دپاره، خپل ملک دپاره، د ټولو دپاره به دعاګانې وکړي چې الله رب العزت د رحم او د مغفرت دا ټول بخنه موږ ته وکړي، او د رب العالمین د رحمت ځان امیدوار کړو، د مغفرت ځان مستحق کړو، د رب العالمین د رضا سبب وګرځېږو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.